ژبې حفاظت کول دا ګوره مهم عبادت دی د خپل ژبې حفاظت کول د ژبې حفاظت دی ته وایي چې سړی بې ځایه خبرې نه کوي فضول خبرې نه کوي د چا غیبت نه کوي چا ته کنزل نه کوي اره دې بد نه وایي د چا سره بد اخلاقي نه کوي دا صفت چې بچا کې رالی که نه د یو انسان د ژبې نه بل مسلمان په عذاب نه نه چا ته کنزل کول نه د چا غیبت کو نه چا بس سپکې سپورې ویلي بس دا اوچت مسلمان دی د دې نه اوچت مسلمان نشته حفظ اللسان چې دی دا ګوره ډېر زیات ضروري دی دې وجه نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صحابه کرامو ته به فرمایل من یضمن لما بین لحییه وما بین فخذیه اضمن له الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم یو انسان چې د دوه اندامونو ذمہواری مال راکلا نو اغلب زه د جنت ذمہواری ورکوم یو په هغه اندامونو کې ژبه ده چې د خپل ژبې حفاظت وکړو زه دا ذمہواری ورکوم چې رب العالمین به جهنم ته نه داخلي او رب العالمین به جنت ته داخلي او دویم د خپل فرج او د خپل عورت ذمہواری چې خپل عورت غرض استعمال لګو پردو زنانو سره تعلقات جوړ لګل پردو زنانو سره خبرې ورکړي دا دوا اندامونه چې دي د دې ذمہواری چې وای مال چا راکلا نو بس هغه سره جنت ذمہواری ورکوم او دا ګوره صحیح روایت د بخاری او مسلم دواړو دی او دا یقینا چې اوچت حدیث دی خو د هغه چا د بارا چې د هغه د سوچ چې رب العالمین ما جنت ته داخل کړي دا څومره آسان عمل دی د خپل ژبې حفاظت کول او د خپل فرج او عورت حفاظت کول او د دې د وجه انسان رب العالمین جنت ته داخلي دی وجه محمد رسول الله فرمایي دي من صمد نجا کم یو انسان چې چپ پاتې شو غلې پاتې شو نو هغه په نجات کې وي د فتنو نه او هغه په نجات کې وي د ګناهونو نه او د نورو ډیرو اشیاء نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبه په باره کې ډیر زیات احادیث فرمایلي دي خو دا ټیم موږ سره کوي د ابو هريره د ابو بکر صدیق یو واقعه بته امام ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر اوچت صحابي دی یو ځل د جبر اولي ولا او د جبه تسم زور کوي یو صحابي وته ویل چې دا تسکه یا امیر المؤمنین هغه ته ویل هذا اوردني الموارد دی جبه خو زه د هلاکتونو زیاته ورسوله ما د جبه د نه حفاظت د وجنه زب غټو غټو ګناهونو کې واقع محالان کې ابو بکر صدیق په صحابه کرامو کې اوچت شان لري بلکې زمنګ په ټول امت مسلمه کې د محمد رسول الله او د پیغمبرانو نه اوچت شخصیت چې ده نو هغه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د هغه د خپل ژبې نه دومره یاره ده دی وجنه د ژبې حفاظت د انتهایی مهم دی امام شافعی رحمه الله فرمایلی دي احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان اے مسلمانا د خپل ژبې حفاظت دی وکړه جبه ګوره دا اجدها دا او دا غټ مار د چرته ټک درلکی ډیر اوچت خلک هغه د خپل ژبې د وجنه مقبرو قبرستانونو ته هغه رسیدلی دي د ژبې حفاظت دا ګوره انتهایی اوچت عبادت دی او زمنګا په د معاشره کې د دې ډیر زیات کمی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي علی وای ما د وصیت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصیت دا وکړه چې د خپل ژبې حفاظت وکوا د دې سلور غړي په تکرار وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل د ژبې حفاظت امر وکړو زمنګا استاد په معاشره